منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير رفيق. وتانيهم هو الفاروق جل بعدله عمر بعهده أصبح الإسلام فوق الأرض ينتشر. وثالثهم أخو كرم وذو النورين عثمان. ورابعهم علي كم لأجل الدين قد أبلى إمام زاهد ورع وكرم وجهه المولى. سيرة الخلفاء منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين. رواه أبو داود والترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د خلفای راشدینو رضی الله تعالی اجمعین د سیرت درسونو په لړ کې مونږه د حضرت علی کرم الله وجهه د سیرت ډیره زیاته برخه تقریبا بیان کړې وه. مونږ نن درس د حضرت علی کرم الله وجهه سیرت اخلاق او اجتهادات ته ځانګړې کړې چې مونږه د حضرت علی کرم الله د سیرت هغه خاص اړخونه چې کوم یو د اخلاق او که وخت پیدا شو وخت تقاضا وکړه نو انشاءالله به اجتهادات ته خصوصي هغه کوو چې د حضرت علی کرم الله اجتهادات ډیر زیات دي کوو شو دې کې زیان نشو به یو بل مکمل درس ورته ځانګړی کوو ځکه دا ډیر ضرور دي کوم اجتهادات چې حضرت علی کرم الله وجهه کړي زموږ لپاره ډیر مهم دي. هغه ان شاء الله وړاندې که په دې درس کې گنجایش وه او که نه بیا مستقل درس په بل کې به هم هغې ته توجه وکړو ان شاء الله. نننی درس یې مونږ په دې حضرت علی کرم الله د اخلاق او د سیرت په باره کې چې د اخلاق او سیرت څه قسم ته و حضرت علی د په اصطلاح سره د سلوک او د رویې د اخلاق او د سیرت له نګاره کومه درجه او کومه مرتبه کې واقع و. یو خبره باید مخکې مونږ تکرار کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې بل به هم د حضرت علی صاحب د ابتدایي ژوند کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم تقریبا پنځه کلنۍ کې دی 15 کلن و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای شو په هغې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند 15 شو. نو داسې فکر وکړئ چې یو 26 کاله حضرت علی کرم الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړي دي. څه د نبوت نه مخکې او ډېره اندازه د نبوت ټوله مکمل وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړی او د هغې نه مخکې 15 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې شوی و. نو دونه نږدې ژوند چې د چا سره تیر شوي د ابتدا نه 15 کلنۍ کې سړی لا په خبره پوه شي نو د هغې وخت نه نیولې تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفاته پورې د ښه کافي وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تیر کړی. نو ځکه د حضرت علی کرم الله وجهه سیرت اخلاق بالکل داسې فکر وکړئ چې
که 100% د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سره برابر نه نو څه ډېره برخه برابرېږي. ځکه 100% د یو پیغمبر په ټولو شیانو کې پیروي کول دا ممکن نه وي، ځکه د انبیا علیه السلام شان ډېر اوچت دي. خو د ده سیرت ته سړی چې فکر وکړي نو سړی پوهېږي چې دی په ډېر زیات اندازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق او د عاداتو یو نمونه، یو شکل و، یو الګو د خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نمونه وه. نو ځکه د اخلاقي حالت او سیرت چې کوم یو دی دا ډېر ممتاز او ډېر اوچت دی. په دې خاطر باندې ما کوشش وکړی چې د حضرت علي کرم الله د سیرت، اخلاق او د اجتهاداتو کوم هغه چې دا په ځانګړي درسونو کې وړاندې کړو چې ورونو ته په دې باره کې څه کافي معلومات حاصل وي. او یو وجه دا هم ده چې موږ په دې خلکو کې ډېر زیات د حضرت علي صاحب په باره کې افراط و تفرید موجود دی. ځینې خلک د حضرت علي صاحب په داسې غلط روایتونه، غلط شیان کوي، منصوبوي چې داسې و چې داسې شیان وایي چې بالکل د انسانیت د مقام نه اخواته وي. ځینې شیان داسې کې داسې ما درته ویلی چې د حضرت علي صاحب باره کې ځینې خلک هم د الوهیت عقیده لري، د خدای د زویتوب، د خدای د مشاور او د ټولو جنتونو د واک اختیار درلودونکي او پلانکي داسې شیان دي چې دا افراط و تفرید دی. او ځینې خلک چې د حضرت علي سره بغض و عداوت و دشمني هغه بیا افراطي حالت کې دومره اندازې ته رسېدلي چې نعوذ بالله منها هغه ته د کفر او د دې شیان نسبت کوي. لکه موږ مخکې درسونه کې تېر شو د خوارج او دغه خلک شته چې هغه بیا دغه طرف دي. نو یو خط روافض دي چې غلو کوي، بل نواسب دي چې هغوی بالکل تفرید کوي د حضرت علي کرم الله. اصل تعادل پکار دی، نه موږ انسان د دومره درجو مرتبه ورکو چې خدای ناخواسته د پیغمبر او د هغه نه شان وجود کو کله خدای الوهیت ته ورسو. داسې پکار دی د هر چا مرتبه وي. الله خپل خالق کائنات دی، د هغه مرتبه تر ټولو اوچته ده. بس که دا ټول مخلوقات، انبیا، ملائک، یو ښه او بد او نیک او بد دا ټول سره یو ځای شي، د الله عز وجل په خالقیت کې د یو ذرې قدر هغه هم نه لري، اختیار هم نه لري. که دا ټول هم سره یو ځای شي نو دا بیل خبرې. بیا که دا ټول مخلوقات سره یو ځای شي انبیا علیه السلام درجې ته بیا نشي رسېدی. دا لږ دغه ادا مراتول پکاري. ځکه نو ځینې خلکو چې موږ وایو چې هغوی وایي چې زموږ امامان د انبیا علیه السلام نه درجه ده، دا نهایت زیاته بېادبي ده او ګستاخي ده چې د انبیا علیه السلام په شان کې کېږي. پیغمبران د ټولو مخلوقاتو نه بهتر دي، د الله نه وروسته بس د دوی هغه مرتبه ده. نو دې ته لږ احتیاط پکاري. دغه چې د صحابه کرامو درجې دي، زموږ د امت فیصله دا ده که دا ټول سرداره، دا ټول اولیاء راجمع شي د دنیا، هغه یو ادنا صحابي درجې ته نشي رسېدلی. نو تاسو فکر وکړئ چې دا ټول امت یو ادنا صحابي درجې ته نسي، بیا صحابي که دا ټول صحابه کرامو دا نور اولیاء سره راجمع کړي یو ادنا پیغمبر درجې ته نشي رسېدلی. او که دا ټول انبیا، ملائکه رښتیا راسره یو ځای کې د الله پاک عز وجل خالقیت یو ذره قدرې ته هم نه رسېږي. دا هر شي الله پاک خپل شان دی، د انبیا علیه السلام خپل شان دی، د صحابه خپل شان دی، د لاندې خلکو بیل شان دی. نو هر سړی به په خپله درجه او په خپل مقام کې موږ د هغه ادب او احترام ساتو او د هغه اندازه نه داسې چې موږ انسان کله خدای جوړ کړو، کله د خدای زوی ته جوړ کړو، خپل خدای شریک ته نه جوړ کړو. د مشرکینو څه مشکل و د خدای سره خدایان، بلکې ویل چې صرف دا موږ الله ته نږدې کوي او شفعاؤنا عند الله او د الله په نزد موږ شفاعت کوي. نو غټ مشکل د مشرکینو دا و. هغه مشرک کافر جهنمی او ته چې حضرت علي او بل سړی د هغه سره یو ځای کې ته ښه مسلمان او ته ښه مؤمن دی. نو که دا د هرې دا مشرکینو چې څومره مشرکین تیر شوي دي، د ټولو مشرکینو غریب خلک د الله سره نه دي شریکان کړي. یهود عزیر علیه السلام د الله پاک پیغمبر دی، هغه یو ځای کړی دی. نو ستا که دوړی خو به بل شي، هغه خو انبیا علیه السلام یې ځای کړي. عیسایان په دې مشرک او کافر دي، جهنمي دي، چې عیسی علیه السلام د الله پاک سره یو ځای کړی دی، شریک کړی دی. نو هغه خو یو شی خو دی، دا ستا که دوړیان خو به هېڅ شی هم نه دي که نه. لږ سړی دې ته فکر وکړي چې د مشرکینو جرم، د عیسایانو جرم، د یهودیانو جرم دا دی چې خلک د الله پاک سره انبیا علیه السلام یو ځای کړي دي. نو چې ته دا جرم کوې نو ته په کوم دلیل باندې بیا دغه کوې چې ته دا عیناً همغه خبره چې هغه کړې ته همدا خبره په نور الفاظو کې کوي. نو دغه کې لږ احتیاط ډېر پکار دی چې خدای ناخواسته. ځکه د حضرت علي صاحب باره کې موږ لږ تفصیلي خبره ځکه کوو چې ډېر زیات ما مخکې درته ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم علي کرم الله ته فرمایي چې ځینې به ستا
په محبت کې دوزخیان شي او ځینې به ستا په عداوت او دشمنۍ کې دوزخیان شي. لکه څنګه چې عیسی علیه السلام ځینې په محبت کې افراط وکړي او بس د خدای او خدای زوی ته نه جوړ کړي لاړه دوزخیان شي. ځینې د هغه په مخالفت کې لکه یهود چې دي هغوی په مخالفت کې دومره هغه شو چې هغه ته مسیح هغه ته دجال وایي. نو دغسې په کار نه وي. نو ځکه د حضرت علي صاحب په باره کې موږ دقیق لږ هغه کوو چې دا مسله ډېره خطرناکه ځکه ده چې هغه ته ډېر زیات دروغجن حدیث جوړ شوي، دروغجن روایت جوړ شوي، د هغه نه بیخي یو بل شی جوړ کړی دی چې نو په کار دی هغه یو انسان و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګرد و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې شوی و. ډېر اوس به انشاءالله تاسو په سیرت کې وګورئ چې هغه د اتباع سنت یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه خیال ساتلی او ته راځې ورته وایي چې خاتم الانبیا به هم د دې اجازې نه غیر هغه ټول برکات حاصل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیروۍ کې او ته هغه سړی راخلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بادار مقرر چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته نشي داخله تر څو چې حضرت علي اجازه ورنکړي. نو اخر خو انصاف په کار دی، اخر عقل په کار دی، د عقل نه کار اخیستل پکاري. یو خانه دا خبره بل خانه ته راوړې په سړي باندې سر مقرره بلکې د خدایي اختیارات هغه ته ورکړي. دا خو که د جنت دا ټکټ د حضرت علي کرم الله وجهه په لاس کې نو دا خو بیا د خدای مقام شو کنه، دا خو بیا د پیغمبر مقام خدا نه دی، دا خو د ولی مقام نه دی، دا خو د هغه مقام، دا خو د الله پاک شان دی، د الله پاک په اختیار کې د جنت او د دوزخ ورکول دي. نو ته چې دا اختیار بل سړي ته ورکړي نو معنی چې دا خو د مشرکینو کار وکړي. مشرکین هم به لږ یو څو درجې وړاندې شي، هغه خو لا دا نه ویلی چې موږ د لات او د عزا او د منات نه غیر څوک جنت ته نشي، دا خبره یې کله هم نه ده کړې، په هېڅ شي کې هم نه ده ثابته. خو ستا نه دا ثابته ده چې دا خبره کوي چې د حضرت علي کرم الله د اجازې نه غیر نه ټول انبیا هم نشي نوتی او خاتم الانبیا هم نشي نوتی. دې ته لږ احتیاط پکاري، لږ د عقل او فکر او د سنجش او د هغه نه کار اخیستل پکاري. قسم په خدای زه دا په قسم وایم چې دا کوم خلک حضرت علي ته داسې شیان نسبتوي، قسم په خدای که د حضرت علي سره محبت لري، د محبت شان دا نه وي، داسې نه وي چې محبت کې سړی تر دې اندازې او سړی هغه کې چې هغه ته ورسوي. دا اصلا د دوی بې ادبي او ګستاخي او دشمني او عداوت دی د هغه سره چې یو سړی د بندګۍ نه ته الوهیت ته رسوي نو دا خو د هغه سره دوستي نه ده بلکې د هغه سره دشمني ده. نو ځکه په دې کې ځکه موږ لږ کوشش کوو چې لږ تفصیلي د حضرت علي صاحب هغه وړاندې. نو د حضرت علي کرم الله وجهه په باره کې د سیرت په باره کې موږ خبره کوو. دا مقدمه مې ځکه ورکړه چې دغه مشکلات په موږ خلکو کې شته، په اهل تسنن کې هم شته، په اهل تشیع کې خو بیخي ډېر دي. لږ احتیاط دې مسایلو سره پکاري. اوله خبره دا ده چې حضرت علي کرم الله وجهه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیروۍ کې او د هغه په شاګردۍ کې داسې درجې ته ورسېدو چې د زهد د تقوا غټه درجه چې کوم یوه د انبیاو نه وروسته هغه حضرت علي ته میسر شوی و، هغه ته ترلاسه شوی و، هغه حاصله کړې وه دا درجه. نو علي بن ربیعه یو راوي دی وایي چې یو ځل زه ما ولیدل ویلې چې حضرت علي کرم الله وجهه یو ځل هغه ته لاړ بیت المال ته. په دا بیت المال هغه چې کوم یو هغه ورته راغی او ابن النباح په نامه یادېدلو دا په اصطلاح سره د بیت المال کوم مسؤول چې کوم یو یا موږ او تاسو لکه مالي وزیر چې ورته ویل ښځه هغه نو دی راغی حضرت علي کرم الله وجهه چې امیر المؤمنین د مسلمانانو بیت المال چې دی نور د سرو د سپینو نه ډک دی، نور ځای پکې نشته. د کوفې چې دی کله امیر المؤمنین و هغه وخت دی په کوفه کې مرکز و دارالخلافه د مدینې نه رانقل شو، مخکې درسو کې بیان شو. نو ورته وایي چې بیخي ډک دی، نور ځای پکې نشته. نو حضرت علي کرم الله ورغی، چې کله ورغی نو چې ویل دا ټول شیان معاینه کړه چې رښتیا دلته خو شیان ډېر زیات دي. نو ورته ویل چې داسې وکړه ابن النباح ته خلک خبر کړه د کوفې خلک چې راشي. چې کله راغله وایي چې شورې ورته وکړله دا سپین نه او سره او دا مالونه چې څه و دا هم داسې ورکول. اخر په دې بیت المال کې یو ټکه او ټنګم پاتې نه شو، هېڅ شی پاتې نه شو. نو بس بیا څه وکړه؟ اوس تاسو دې ته فکر وکړئ. بیا جارو راواخسته چې خپله حضرت علي شخصا امیر المؤمنین دی، ګوره د نیمې دنیا هغه ورسره و. نو ویلې جارو یې راواخسته، خپله دا بیت المال مکمل جارو کړه چې شی پکې پاتې نه وي. او د هغې نه وروسته جانماز راواخستو په دې بیت المال کې جانماز خور کې اول ته 2 رکعته لمونځ پکې وکړې او ویلې چې زه د الله نه امید لرم چې دغه بیت المال ما په خپل لاس باندې ټول خلاص کې جارو مې کې اوس مې دلته مونځ وکړي چې الله په نسبت دغه بیت المال ما باندې شاهدي ورکړي چې دې سړي هېڅ شی نه دي پټ کړي، الله ولیدل هر څه. نو دا ګوره دې ته تاسو فکر وکړئ چې یو دغسې یو شخصیت د زهد و تقوا داسې مقام ته رسېدلی دی چې خپل ټول بیت المال کې ټول شیان وړي
داسې یو دانې ته هم لاس نه وروړي چې دا د خپل جب کې د خپل کور دپاره ووړي. افسوس دا دی که موږ داسې رهبران لرلی، داسې مشران، داسې چارواکي، داسې رئیس جمهور، داسې صدر اعظم هم لرلی لکه دې صفات غوندې، نو موږ به اوس ګلې ګلزار وو، موږ به هم داسې مقاماتو ته رسېدلي وی. افسوس دا دی چې موږ به داسې خلکو اوښتي یو چې موږ د جب نغلا کوي، نور خلاصه کوي. نو دا یو خبره دا وه چې حضرت علي کرم الله دا ټول بیت المال مکمل طور خلکو ته تقسیم کې، بیا خپل جارو پکې ول جارو پاک او په غزا کې لمونځ وکړي چې دغه لمونځ زکه کوم چې دغه بیت المال دغه ځمکه چې زمونځ پکوم دا بیا شاهدي ورکړي د قیامت په ورځ باندې چې علي هیڅ نه دی پټ کړي، هیڅ نه دی اخیستی ځان ته. نو دا یو خبره وه. بله خبره دا ده چې ایتو د زهد او تقوا هارون په نامه باندې یو څوک راوي دی وایي چې د خپل پلار نه انتره په نامه یادېږي، نه د خپل پلار نه روایت کړی دی چې یو ځل زه خورنق په نامه باندې په د عراق کې یو ځای دی، وی دې ځای کې زه یو ځل حضرت علي کرم الله ورته ورغلم. نو یخنۍ موسم و، یخ ژمی ورته وایي، د ژمي موسم و چې زه خورنق ته ورغلم حضرت علي کرم الله. نو چې ومې لیدل یو نری څادر یې په سر دی او دغسې د یخنۍ نه داسې لړزېږي، ډېر سخت یخ و، ژمی و. نو چې ورغلم بیچاره ډېر هغه دی بیخي دا بدن یې ټول داسې رپېږي. نو ما ورته وویل چې امیر المؤمنین عجیب د دونه غټ، نو تاسو فکر وکړئ ګوره د عراق نه نیولې تر افغانستان تر کابل او داسې تر قویقاپ او دا منطقې ټولې د په لاس کې وې. نو دونه غټ یعنې داسې اوس فکر وکړه چې دا اوس به 10-12 مملکته په دې کې ښه شتمن مملکتونه دي دا ټول، دا تقریبا زرخیزه منطقه همدا منطقې دي، ښه پرېمانه اوبه لري، دریابونه لري، سیندونه پکې بهیږي. نو د دونه غټ هغه امارت، دونه خاورې، دونه امارت، ایران پکې، افغانستان پکې، اخوا دغه مملکتونه پکې. نو تاسو فکر وکړئ چې دا اوس 10-12 مملکت راځي، د ټولو امیر المؤمنین د ټولو مشر او دی په داسې حالت کې. ما ورته چې امیر المؤمنین تاسو خو ګوره داسې په داسې حیثیت کې واقع چې تاسو هر څه کولی شئ. هغه ورته ویل چې نه، زه د تاسو د مال نه هیڅ شی اجازت نه لرم، نه اخلم. دغه څادر مې چې کوم دی راوړی دا مې د کور نه ځان سره راوړی دی چې دلته ځان پې هغه کمه، نور زه د بیت المال کې حق نه لرم چې تاسو د بیت المال او تاسو د پیسو نه څه واخلم. نو که ما ویل چې که داسې چارواکي او داسې مشران، رئیس جمهور او صدر اعظم او داسې وزیران موږ لرلی چې دغسې صفات پکې وی، موږ به څه مشکل لرلی؟ موږ به ولې غریبان کېدو؟ قسم په خدای که دوی په سمه طریقه باندې دا زموږ چارواکي په سمه طریقه باندې دا خپل صرف مالي نظام چې کوم یو دی دا زور کې که په دې وطن کې یو غریب پاتې شو نو لاس ترې راغوڅ کړي، همدا خپل چې دا څه لرو همدغه صرف په ښه طریقه باندې او په سالم او په رښتیا او امانتدارۍ باندې دا مصرف شي. قسم په خدای که دې مملکت کې یو سړی پیدا شي غریب چې هغه د غریبي، دا به بالکل د دنیا په سطح باندې مالداره خلک به همدغه، او دا ټولو مملکتونو کې، یوازې موږ په ملک کې نه بلکې په ټولو مملکتونو کې همدا حال دی. که دا هر مملکت خپل مالي نظام د امانتدارۍ په اصولو برابر کړي او سم برابر، قسم په خدای که هغې ملک کې هېڅ غریب پیدا شي. خو موږ خو مصیبت دا دی که نه چې د لکونو خلکو مال یو سړي په جب کې پرېوتی دی. تاسو به اکسفام په نامه باندې یو ډېره مشهوره هغه د اداره ده په لندن کې ده، د غرب اداره ده، دوی د ټولې دنیا د مکمل مالي سیستم هغه هغه وی چې د ټولې دنیا 82% مال چې کوم دی 82% د ټولې دنیا سرمایه دا د 1% خلکو په لاس کې ده. 1% ګوره د ټولې دنیا 82% سرمایه د 1% په خلکو کې ده، او دا باقي چې کوم یو 18 یا 18% پاتې ده دا به بیچاره د 99% خلکو په هغه کې ده. هغه 99% کې داسې زورزواکي او غله راشي چې هغه هم تنهغه شي. نو ته طبیعي خبره ده موږ په ملک کې 80% خلک د خاطر غربت نه لاندې ژوند کوي. ولې ژوند کوي؟ در حال دی چې دا ماته معلومات شته موږ دومره سرمایه په خپل وطن کې لرو چې بیا د بیا ډېر معافي چې ځناور هم په هغه کې سرمایه داران کې انسانان خو لا څه کوي، خو نظام هم غلط دی، خلک هم غلط دي، ځکه خو دا مشکلات پاتې. نو ځکه حضرت علي صاحب کرم الله وجهه دی هغه ته وایي چې زه د تاسو مال کې حق نه لرم، بس دا یو څادر مې د کور نه راوړی دی. نو تاسو د سپیکر وکړئ چې دا څومره خطرناک خبره ده. بل روایت ابو مطر په نامه باندې یو سړی دی، دی وایي چې یو ځل حضرت علي کرم الله وجهه، ګوره دا ټول شیان داسې شیان دي چې موږ او تاسو په زندګۍ کې ټول پکارېږي. ولې چې دی حضرت علي کرم الله وایي چې یو ځل بازار ته راغی،
چې بازار ته راغی نو یو چا سره د سودا خبره وکړي، یو کمیس یې ځان ته اخیستلو، چې کمیس ځان ته اخیستلو نو په 3 درهمه باندې هغه سړي ورته بیه کړه، چې وروسته ورته وکته چې دا خو امیر المؤمنین دی، وایي چې صاحب امیر المؤمنین هغه پوه شو چې زه وپېژندم، نو بس نه روان شو، سودا ورسره نه کړه، بل ته لاړو، بل سړي مو وپېژندلو چې وپېژند دا خو امیر المؤمنین دی، بس هغه سره چې خبره کوله چې پوه شو چې دا وپېژندلو، ورته نه روان شو، هغه نه ونه خسته. 3-4 کسانو د چې دی وپېژند ونه خسته، لاړ یو هلک ځوان هلک و، هغه نه پېژندو دی، ځکه هغه مشران نه پېژندو، کشران خو ټول نه پېژني، هغه دا ټلویزیون غمزدلی نه و چې اوس خلک پکې ګوري چې موږ فلانکي سړی په هغه کې ناست دی، په ټلویزیون کې ناست، ټول خلک یې پېژني. اوس د افغانستان ټول خلک دي، پاکستان ټول خلک دي، ایران ټول خلک دي، سعودي ټول خلک، ټول مملکتونو خلک خپل سربراه بالکل یو ځل نه خو هر ورځ پکې ګوري، نو طبیعي خبره چې مخې ته راشي پېژني. خو حضرت علي کرم الله وجهه خو مشرانو خلکو پېژندو، دا کشر هلک نه پېژندو چې دلته لاړو نو هغه سره سودا هغه ونه پېژندلو چې دا څوک دی، بس سودا یې ورسره وکړه، 3 درهمه ورکړم، شیطان راوخته روان شو، لاړو کور ته چې کله لاړو نو هغه هلک ناست و، پلار یې چې کله راغی نو چې ګوري هغه کمیس نشته، ورته څنګه چل دی، وایي دا خو مې خرڅ کړی په چا باندې او په 3 درهمه. هغه ورته وایي چې زویه دا خو د 2 درهمو شی و، دا دې ولې په 3 درهمو خرڅ کړې؟ هغه ورته چې بس خو هغه راکړې، بس فیصله وشوه. چې څوک دی؟ وایي چې دغه سړی بل چا نه پوښتنه وکړه چې دلته یو سړي سودا وکړه څوک؟ هغه خو دا خو امیر المؤمنین حضرت علي کرم الله وجهه وایي. بس سړي د 1 روپۍ واخیسته او راسن ورغی کور ته، ورته ویل چې امیر المؤمنین زما زوی خو زر خو نه وم، هغه نه یې پېژندلی، نو اصل کمیس د 2 روپۍ و، 2 روپۍ و، او تا باندې په 3 خرڅ کړی، 1 روپۍ ورته اخلم. حضرت علي ورته وایي چې نه، خبره دا ده ما په خپله خوښه باندې په 3 روپۍ د سره سودا کړې او هغه هم راکړې په خپله خوښه، ما او د هغه رضامندۍ باندې دا فیصله شوې ده، دې کې زه اوس د دې هغه نه کوم چې دا درته نه، بس ما په خپله خوښه ورکړي دي او هغه هم په خپله خوښه اخیستي، اشیا ما خوښ کړی ده چې نه ده چې ما خوښ کړی نه دی، که خوښ مې نه وي بیا صحیح وه، نو بس بېرته واپس پیسې بېرته واپس کړې، یو چا سړي راوړې 1 روپۍ هغه بېرته واپس کړی چې دا زه نشم اخیستلی، ځکه ما او د ده په منځ کې رضامندي شوې ده، خبره فیصله شوې ده. بل خبره دا ده چې حضرت علي کرم الله عمر بن قیس په نامه عمر بن قیس په نامه باندې یو سړی و، حضرت علي رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې امیر المؤمنین یو پوښتنه کوم، بیا د به ما په داسې نه چې په غوسه شي، نو ورته ویلې چې امیر المؤمنین ته خو د اسلامي ملک سربراه یې، غټه منطقه په لاس کې، زرخیزه منطقه په لاس کې، نو ته دا جامو ته ولې پیوندونه لګې؟ و دا یو موږ خو چارواکي خو څه کوي، دا مونږ خلک په دې شرمېږو چې مونږ په جامو کې د لږ شی داسې لاندې باندې، دا خو لا څه کوي چې پیوند ورته، پیوند اوس په دنیا کې بالکل لکه ډېره شرمېدلې خبره خلکو د پیوند لګول دلیدل کړي، شرمېدلې خبره ورته ښکاري، دا د شرم او د هغه خبره تا په جامو کې د پیوند دي. نو حضرت علي سره پوښتنه وکړه چې امیر المؤمنین دا یو سوال کوم، راته په غوسه کېږي نه، ته ولې خپل جامو ته پیوند لګې؟ نو حضرت علي کرم الله ورته وایي چې هغه ورته ویل چې ګوره دا پیوند لګول د انسان په زړه کې خوشو پیدا کوي، او زه ځکه کوم دا کار چې زما خلک پیروي کوي، زه امیر المؤمنین یم، ما خلک پیروي کوي، نو چې ما پیروي کوي ما په زړه کې باید خوشو او خضوع موجود وي، عاجزي موجود وي، انکسار موجود، په دې خاطر دا کار کوم. کنې داسې نه ده چې اوس جامې نشته، خرورونه جامې ماته پیدا کېږي، خو زه صرف دغه خاطر باندې چې ما زړه کې داسې کوم غرور تکبر او ویره پیدا نه شي، بلکې عاجزي او انکسار او خضوع پکې پیدا شي، یعنې دا د هغه شان تاسې فکر وکړئ چې دا څومره خبره. عبدالله بن زریر په نامه یادېږي، عبدالله بن زریر په نامه باندې یو سړی دا وایي چې زه ورغلم یو ځل حضرت علیه السلام سره، څه کار مې البته خو د ډوډۍ وخت شو، چې د ډوډۍ وخت شو نو حضرت علي صاحب داسې یو شی راوړو چې اوس ورته ګورو نه یې خوړلی شو نه یې هغه کولی شو، نو وچه غوښه یې په وړو کې میده کړې، بیا هغې نه یو شی پخ کړی دی چې هېڅ په هېڅ شي نه برابرېدلو، چې اوس دې ته نوم چې سړی واخلي دا دی شی. نو حضرت علي صاحب ته چې کله دا موږ ته کېښوه، نو ما ورته ویلې چې امیر المؤمنین دا خو بیخي ستا د هغه سره خو ډېر هغه دی، ولې هغه شته، مرغاوۍ شته، چرګان شته، نور شیان شته، ښکار شته، نور حیوانات، پسه، د غویي، د خوسي، د وزې، د پلانکي شي، د هوسیو، د پلانکي څونه شیان هغه ته وي، نو دا ټول شیان شته، او تا دا وچه غوښه راخیستې، وچه غوښه دې بیا په وړو کې میده کړې او بیا د یو شی ته جوړ کړی چې نوم یې څوک نه پېژني، دا ولې داسې هغه کېږي؟ نو ویلې هغه راته ویلې چې هغه چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلي، حضرت علي صاحب دا خبره وکړه چې امیر ته
او چارواکي ته چې څوک د مسلمانانو کار ورته سپارلی شوی، یعنې موږ چارواکي ورته وایو، دا چارواکي چې د مسلمانانو کارونه ورته سپارل شوي، د دپاره صرف 2 پیالې جایزې 2 پیالې اخیستل، یو چې د خپله خوراک او د عیال پکې خوري دا جایز دی، او یو چې د میلمانه خوراک پکې بس دې نه اخواته اجازت نشته دی. دا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله اورېدلی دي، نو زه څنګه دا شی وکړم. دا روایت امام احمد حنبل په خپل کتاب کې مسند احمد کې روایت را نقل کړی، ګوره چې د ویلي چې ما خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره اورېدلې ده چې دغه شی دی. نو که زموږ چارواکي همداسې شي نو تاسې فکر وکړئ څه به شي، څه دنیا به څومره ګلې ګلزار شي او څه نه به. بل حضرت علي کرم الله وجهه کوم شي کې به چې دته خوراکي شیان معمولا د په باره کې راځي چې د ډېر د ستوان خوړل څه نو مختلف شیان نو په هر ځای کې جوړېږي. زموږ وطن کې ستوان جوړېږي د توتو نه، توت چې کله وچ کړي میده کې بیا ته نه هغه کې واچي ستوان ته جوړ شي، خو په نور مملکتو کې بیا ستوان نور شیان نه جوړېږي. غنم راوخلي د خرما نه جوړي، د غنمو نه جوړي، مختلف شیان نه ستوان جوړي، بیا هغه کوي خوري. نو ویلي چې د په کوم خلطه کې یا کوم بوجۍ کې چې هغه د خوراک شیان به ساتل، نو هغه بیا همیشه کلکه تړله، کلکه بیا تړله ولته پټ ځای کې. نو چا یو ځل ته پوښتنه وکړه چې امیرالمؤمنین دا څه کیسه ده، ته خو د مملکت سربراه او دا شی چې کله استعمال کې خلطه کلکه وتړې ولته پټه کې. بیا هغه حضرت علي کرم الله ورته وویل چې زه داسې شی خوړل نه غواړم، زما ګېډې ته باید داسې شیان ننوځي چې زه یې ونه پېژنم. که دا خالي نو څوک راشي څوک شی پکې واچوي، دې نه نه چې زار بجا د شی پکې واچوي، نه یو شی به راوړي ښه شی د خوراک شی بیا به پکې اچولی، نو چې زه به یې وخورم نو هغه ما ته معلوم نه دی چې دا اوس حرام دی که حلال دی. تر څو چې ما ته دا پته ونه لګېږي چې دا شی حلال دی که حرام دی او ما حق دی که نه دی، زه هغه شی قطعا خولې ته نه اچوم او نه یې ګېډې ته رسول غواړم. نو ځکه دا شی پټ ساتم چې داسې نه چې مشکل ته نه پیدا شي. د سفیان په نامه باندې څوک دی الکامل فی التاریخ، مشهور تاریخ دی، علامه ابن اسیر رحمه الله علیه لیکلی دی، ډېر مستند تاریخ دی. تقریبا دې کې یو قصه راخیستې ده چې حضرت علي کرم الله چې کله امیر المؤمنین د خوراکي شیانو د ساتلو دپاره کله هم ذخیرهګاه نه لرله. مونږ کورونو کې یو ځای لرو چې په هغې ځای کې د خوراک سامان ساتو، اشپزخانه یا بل ځای، بیا کله هم داسې نه دی شوی او دې دپاره کله هم داسې ځای نه دی جوړ کړی چې مونږ اطراف خلک کندو ورته وایي که نه، غنم وړه دا شیان پکې ساتي. دا کار حضرت علي صاحب په عمر کې نه دی کړی چې یو شی دی راوخلي ولته د ذخیره کړي، نه بس دغه خلطګۍ کې به شی و. او ویلې چې دی په کوفه کې و، په کوفه کې چې کله و نو هلته هم د مدینې نه دته خوراکي شیان نه تله، هلته به راتله همغه نه به د استفاده کول، نور شی نه خوړل. نو امیر المؤمنین او باچا او صدر اعظم او جمهور دې په هغه کې دی و، بلکې د امپراتوري په هغه کې و، نو دا یې بیخي نه کول، دا کار یې بیخي نه کول. بل صفت دې ده راځي چې ویل یو ځل چا په آلوده راوړه ورته لویه لږ د غوری یا پتلوس چې موږ ورته وایو مجمع غټ شي کې ورته په آلوده راوړه، ډېر خوندور او ښایسته داسې ښه. نو امیر المؤمنین ته یې راوړې، طبیعي خبره ده چې خواري به یې ډېره به کړي، نو ښه یې جوړه کړې وه، د رنګي شربت او دا شیان یې پکې اچولي. نو حضرت علي صاحب مخې ته کېښوده په آلوده، نو هغه چې په آلودې ته وکته ورته ویلې چې ډېره ښایسته یې، ډېره خوش رنګه یې، ډېره مزهدار او ډېر رنګینه هغه لرې، خو زه داسې شی خپل ګېډې ته نه وړم چې هغه ورسره عادت نه وي، خولې ته هم داسې شی نه وړم چې هغه ورسره عادت نه وي. بس زما د دې رنګینه شیانو سره او د دې خوږو د په اصطلاح سره راجذبونکو جلبونکي شیان، موږ تاسو په دې پښتو کې یو لفظ استعمالو په زړه پورې شیان زه نه کوم، نه استعمالوم. نو بس هغه سړي ته ورته وي چې په آلوده بېرته لرې کړل، دا داسې شی چې هغه رنګینه او داسې زړه ته ډېر محبوب نفس ته هغه شی زه نه استعمالوم، بس یې واپس کړله. د حسن بن صالح په نامه یو راوي دی وایي چې یو زر عمر بن عبدالعزیز رحمه الله، دا موږ تاسو د روایتو کې چې تاسو وګورئ چې د امویانو او د علویانو د حضرت علي صاحب د خاندان دوی ترمنځ ډېره سخت دښمني وه، دا عام تاثر داسې دی خلکو. او عمر بن عبدالعزیز رحمه الله علیه د اموي خاندان د جملې نه، نو د یو وخت کې د په مجلس کې یو خبره یاده شوه، د زهد او د تقوا خبره یاده شوه، د پلانکې ډېر زاهد دی او پلانکې ډېر زاهد دی، پلانکې سړی دی. کېدای شي هلته به داسې مثالونه چا ورکړي چې د امویانو څه کسان بیا معرفي کړي دا پلانکې او پلانکې ډېر زاهد دی او دا دی. نو ویل عمر بن عبدالعزیز رحمه الله
پنځم راشد خلیفه دی. ده ویل چې تاسو خو ګوره د مختلفو نمونو خلکو نمونه اخلئ، خو د دنیا په سطح باندې چې کوم یو د انبیا علیه السلام نه وروسته البته زاهد ترین شخصیت علی کرم الله وجهه، یعنی دا د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله علیه هغه دی چې حضرت علی صاحب په دې نورو باقي د انبیا علیه السلام وروسته په انسانانو کې تر ټولو زاهد ترین شخصیت هم ده. د حضرت علی صاحب کرم الله وجهه نه خپله د زهد په باره کې تعریف راغلی. اوس زاهد څه معنی؟ موږ خلکو تاثر داسې دی چې زاهد هغه څوک دی چې نه خوراک خوري، نه څښاک کوي، نه جامې اغوندي، نه په ښځه کې اوسېږي، دغه شي ته زهد وایي. خو حضرت علی کرم الله وجهه او عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه دواړو تقریبا نږدې په نږدې الفاظو کې د زهد تعریف کړی چې دا زهد اصل څه ته ورته ویل کېږي. او هغه وایي چې درې شیان دي په زهد کې. اول دا چې اوږده امیدونه نه ساتل، ځکه د مرګ هېڅ نه دی معلوم. دا ته به فکر کې چې دا وشي دا وشي دا وشي، دا مرګ نه دی معلوم چې یو ثانیه یو سکند بعد راځي که وروسته راځي. نو ته د دې لپاره څنګه غټ غټ امیدونه او لوی لوی هغه سنجوې؟ نو د امیدونو کمول دغه ته ویل کېږي چې دې ته ویل کېږي زهد. دا یو شرط شو. دویم هغه دا دی چې الله پاک څه نعمتونه تا درته درکړي په هغې باندې شکر وباسې. او دریمه خبره دا چې ته د حرامو شیانو نه ځان وساتي. څومره کمال خبره ده چې اوله خبره دا چې د امید اوږدول نه وي، لوی لوی منصوبې ځان ته جوړولو. زموږ خلک ډېر خلک ساده غوندې وایي خیال پلاو خیال پلاو وي که نه، داسې به کې دا پیسې به دونه شي، دا به دا شي، موټر به شي، ماړی به شي، او کیسه به شي. موږ بل چا باندې ملاړو په خپل هم کله کله بس خیال پلاو چې داسې به کوو داسې به کوو داسې به کوو چې سر راپورته کړي هیڅ شی هم نه وي که نه. نو دغسې دا خیال پلاونه وهل او دا منصوبې او دا پلانونه او غټ غټ شیان جوړول دا به کېږي دا به کېږي. یو کور په امریکا کې اخلم، یو به په ترکیه کې اخلم، یو به مې پلانکي ځای کې، یو به مې پلانکي ځای کې، داسې موټر به وي، داسې بنګلې به وي، دا کیسې به وي. دا چې کله راغلو دغه خبره خلاف دی زهد ده. دویمه خبره دا ده چې الله پاک څه نعمت درکړی، یا نعمت شکر ادا کړي څنګه چې مناسب دی هغې شکر. د هر شي شکر فرق لري، نو هسې شکر باسي. او دریم دا شیان چې آرام ځان وساتي، دې ته وایي. اوس دلته هغه زهد چې خلک کوم ته زهد وایي دا برخلاف دی حضرت علی صاحب او د عبدالله بن مبارک هغه دا دی تعریف دا دی چې زهد دې ته نه وایي چې سړی دې نه خوري، نه دې څکي، نه دې اغوندي، او نه دې په سم ځای کې اوسېږي. نه، زهد دغه دی چې خپل امیدونه کم کې او په الله په ورکړي نعمتونو باندې شکر وباسي او د حرام نه ځان وساتي. بس دې ته زهد وایي. نو حضرت علی صاحب دې باندې بالکل په تمه درجه باندې هغه عمل کړی و چې د زهد څه واقعي تعریف چې و د زهد واقعي تعریف باندې عمل کړی و. داسې نه و چې بل هغه وایي. ویل یو ځل حضرت علی کرم الله وجهه په بازار ته راغی. بازار کې شیان واخیسته دي کور دپاره، البته ماشومانو د هغه دپاره چې خوراک مراک دا شیان چې واخیسته. کله چې روان شو نو په اصطلاح سره هغه بوجۍ چې کوم یوه په اوږه یې واړوله بس روان. دستي خلکو رامنډه کړه چې امیر المؤمنین ته څنګه دا شی وړې؟ وایي چې ګوره هر څوک چې ښځه او ماشومان لري او غواړي چې ښځه مې دي ماشوم مې دي، نو د هغوی باج او د هغوی بار او بوج به په خپل اوږه وړي. داسې نه چې خپل ماشومان هم په بل چا بار کې چې دې ته هم ته کار کوه. نه، دا حق دا دی چې څوک ماشومان او ښځه غواړي چې ما دې ښځه مې ما دې ماشومان مې او د اولادونه مې کورنۍ مې دي، نو هغې بوج به د هغې بار او د هغې هغه به په خپل غاړه اخلي، بل چا باندې مې نه کوي. نو دا هغه نهایت چې دی هغه انکساري او تواضع ده چې اوس خو موږ تاسو دا موږ خپل هم داسې هغه کوو. یو شی څنګه اوس په اوږه راواچو، بوجۍ په اوږه راکړي، کور ته سودا راوړې، بس بیا مختلف بانې لټوو، دا کوو موټر دی او پلانکی دی او رکشه دی او شی دی، خو چې موږ په اوږه باندې دا شی رانشي داسې یو بانه ځان ته لرو. حضرت علی کرم الله وجهه ویلو چې نه، دا نشي کېدی. څوک چې ماشومان او ښځه لري نو د ماشومانو نه چې ته خوند اخلي، ښځې نه هغه اخلي، خو بیا خو دا بوج هم پورته کوه که نه، نو دا شی ورته وایي چې نه دا شی نه کېږي. بل راغلی دی چې د حضرت علی کرم الله وجهه به حضرت عباس تری و. د حضرت عباس درجه او د حضرت علی صاحب درجه کې د اسمان او ځمکې فرق و. حضرت عباس او د حضرت علی کرم الله وجهه په درجه کې د اسمان او ځمکې فرق و. صحابه و خو په درجه کې بالکل فرق، بالکل فرق ډېر زیات. نو چې کله به م ویلي چې حضرت علی صاحب د حضرت هغه سره مخامخ شو، خپل کاکا سره حضرت عباس رضی الله سره، د هغه لاسونه به مچ کول. دا ډېر هغه حتی دا لفظ راغلی چې پښې او لاسونه دې مچ کول. دا روایت امام ذهبي رحمت الله علیه راخسته. ګوره
امام ذهبي هغه څوک دی چې یو شی تایید کی چې امام ذهبي وایي چې هذا صحیح بس بیا هغه صحیح، او چې وایي چې غلط دا خبره موږ ساده پښتانه چې عربي وایي غلط بس چې وایي چې دا غلط بیا څوک نشته چې بیا وایي چې دا دې صحیح. ځکه امام ذهبي الله پاک داسې درجې ته رسولی دی. دا په باره کې د امام ذهبي یو یاد راغی. امام ذهبي په باره کې د جرح و تعدیل خلک وایي، جرح و تعدیل امامان چې کوم دی وایي چې الله پاک امام ذهبي ته داسې ذهن داسې حافظه ورکړې وه چې که دی په یو غونډۍ باندې ودرېږي، په یو غونډۍ باندې ودرېږي او د لاندې د حدیثو او د تاریخ او د ټولو خلکو راویان راشي درته ورته ودرېږي داسې مخې ته ټول چې راشي، نو چې هر د دې خلکو د هر سړي په باره کې ته نه پوښتنه وکړي چې دا څوک دی، دا به مکمل سوانح درته بیان کړي. امام ذهبي د شخصیت تیر شوی، تاسو فکر وکړئ په جرح و تعدیل کې ډیر زیات معتبر سند چې کوم یو دی هغه بل چا نه دی ډیر زیات دومره قوي هغه لري، یعنی دومره قوي حافظه الله پاک ورکړې وه وکړه دا ټول خلک ورته راوړي چې هر چا نه د هر چا په باره کې ته نه پوښتنه وکړي دا به مکمل سوانح درته وایي. داسې دومره معرفت او دونه شناخت په راویانو کې لري. نو هغه دا روایت را نقل کړی دی چې حضرت علي کرم الله وجهه کله د خپل کاکا سره یو ځای شو نو د هغه لاسونه او پښې به مچ کولې. امام ذهبي یو تاریخ لیکلی، تاریخ دمشق په نامه باندې تاریخ اسلام وبخئ، تاریخ دمشق ابن عساکر دی، د تاریخ اسلام په نامه تاریخ لیکلی. په هغې کې اوله برخه چې کوم یو ده هغه 2 جلده سیرت النبي ده، بیا وروسته پسې داسې راغلي دي. په دغه کتاب کې د سیره کتاب چې کوم یو دی په دې کتاب کې دا خبره راغلې ده چې حضرت علي به چې کله د حضرت عباس رضی الله عنه سره یو ځای شو د هغه لاسونه پښې به مچ کولې. او ما درته وایي چې په درجه کې د اسمان او ځمکې فرق دی. حضرت علي صاحب دومره مقام چې دی لري، حضرت عباس د هغو ګرد هم نشي رسېدی، او صحابه دي د هغوی شان په خپلو کې سره درجات د انبیا علیه السلام په خپل منځونو کې تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، دغسې په صحابهو کې هم د لوړې درجې او شان، خو د حضرت علي صاحب شان په 4مه درجه په دې ټول امت کې دی. اول ابوبکر صدیق، دویم حضرت عمر، دریم حضرت عثمان، 4مه دا دی. نو حضرت عباس خو بیچاره په اخرو کې دی، ځکه اسلام هم ډېر وروسته راوړی و او هجرت هم ډېر وروسته کړی و، خو چون اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خاطر د نورو صحابه کرام نه درجه به وي، خو د حضرت علي صاحب نه په هېڅ صورت دونه نه و چې دی ورشي هغه باید راغلی وي د لاسونه مچې کړی وي د درجې په لحاظ باندې دغسې وسره هغه باید راغلی وي د لاسونه، خو د ده د تواضع په خاطر باندې به دا خبره کوله. او دا به ویلې چې کاکا ایمان خفه نشي، دا بیا خبره ورته کړل کاکا ایمان خفه نشي، ځکه څه مسایل دي چې په دې دولتي حقه کې راځي چې کله کله سړی یو چاته یو هغه وکړي ونه شي بیا نو خفه وي چې ما نه به خفه کېږي. نه ګوره دا د خیال ساتي. د تواضع په باره کې د حضرت علي کرم الله وجهه روایت راغلی دی، منهج امیر المؤمنین علي فی الدعوة الی الله، په دې کتاب کې دا خبره راغلی چې حضرت علي صاحب ویلي چې تاسو تواضع اختیار کړئ، انکساري او عجزي اختیار کړئ. وجه څه ده چې اختیار کړئ؟ څومره چې سړی متواضع، منکسري او عاجزي هغه الله پاک عزت زیاتوي. که تاسو غواړئ عزت هم زیات شي نو عاجزي، انکساري او تواضع کوئ. څومره غټه خبره ده، لوی خبره ده چې د خپل عزت د زیاتوالي دپاره عاجزي او انکساري او هغه کوئ، تواضع کوئ. ځکه چې حدیث شریف دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، من تواضع لله رفعه الله، څوک چې د الله په خاطر تواضع کوي نو هغه ته الله پاک د رفعت ورکوي. خو د انسان په خاطر د عاجزي وکړه نو هغې ته موږ وایو چاپلوس، او چاپلوس بدترین شی دی. په انسانانو کې بدتر انسانان هغه دي چې انسانانو ته چاپلوسي کوي، د مقام، مرتبې او د دولت او د مال په خاطر بدترین همغه دي چې څو خلکو ته فیصله سره چاپلوسي هغه کوي. نو ځکه حضرت علي کرم الله وایي چې تاسو انکسار او عاجزي وکئ تر څو عزت هم د الله په نزد باندې زیات شي. ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم من تواضع لله رفعه الله، څوک چې الله په خاطر تواضع کوي الله پاک شان او مرتبه چې کوي هغه اوچتوي. د حضرت علي صاحب په باره کې د هغه د سخاوت په باره کې ډېرې زیاتې قصې مشهورې دي. اما مخکې یو خبره چې تېره شوه اول خبره کې چې حضرت علي کرم الله د کوفې بیت المال ته راغی، ټولې خیرات کې ټولې صدقه کړه او اخر جارو پسې راوسته او چې ښه ځای پاک نو هلته جرماز واچول ته یې لمونځ وکړی چې هېڅ شی پاتې نه شي. نو سخاوت دې ته وایي، دغسې سخي شخصیت و. ویلې یو ځل حضرت علي صاحب خبره وکړله، ولا اشتها خبره ده. ګوره حضرت علي صاحب چاته ورته وایي چې 2 ورځې کې 1 هفته کېږي ما کره مېلمه نه دی راغلی،
ما کره مېلمانه دی راغلی. نو زه په دې ویرېږم، حضرت علي صاحب ګوره دا خبره کوي، زه په دې ویرېږم چې داسې نه چې الله پاک ما ناراضه شوی. ولې مېلمانه راځي؟ مېلمه خو د الله پاک نعمت دی. نو چې دا نه راځي دې نه معلومیږي چې الله پاک زما نه خفه وي چې مېلمه نه رالېږي. چې مېلمه نه رالېږي زه په دې اوس خفه یم چې الله پاک رانه څه نه وي شوی، الله پاک رانه خفه شوی نه وي چې مېلمانه ما ته نه راځي. نو زه د دغې ویرې نه چې دغه ویره را سره ده چې داسې نه چې الله پاک ما نه خفه شوی وي چې دا څه مېلمانه ما کره نه راځي. ځکه د انسانانو زړونه خو د الله پاک په لاس کې دي. د بخاري شریف حدیث دی چې د انسانانو زړونه د الله پاک د دوه ګوتو په اصبع الرحمن الله پاک د ګوتو په منځ کې دی چې دې طرف کې څنګه چې خواړې ماسې اوړې راړې. نو حضرت علي صاحب په دې پوهېدو چې د مونږ کره مېلمانه نه راځي، داسې نه چې الله پاک د مونږ نه څه شوی نه وي، ناراضه شوی نه وي، خفه شوی نه وي. نو دا د سخاوت علامه ده. بخیل ته خو چې د مېلمنو واخلي ټنډې تروشه شي، خو دا د هغه نهایت سخاوت علامه وه. نو دی وایي چې بل روایت راغلی ته نه چې حضرت علي صاحب وایي چې زه که 100 روپۍ 100 درهمه ما لرلې یو خپل مؤمن ورور ته مې ورکړې وې د هغه د حاجت د پوره کېدو لپاره، نو زه د هغه 100 روپیو نه ډېر دا بهتره ګڼم چې غریبانان باندې تقسیم کړم. هغه دا ته نه دي خوښې، خو دغه 100 روپۍ راته خوښې دي چې مسلمان ته ورکړم چې دا واخله خپل حاجت کې ولګوه، هر شي کې چې لږ یې تخت کار خو دا شی واخله. دا راته دومره غوره ښکاري د هغه 100 روپۍ نه چې زه په فقراو په مساکینو کې ورکړم. یعنې دغه نهایت زیات دي هغوی په اصطلاح سره چې کوم یو د دوی هغه سخاوت او جود و سخا ښکاره کوي، دغه شی پکې و. نو بل خبره د حضرت علي کرم الله وجهه د حیا په باره کې راځي چې د الله پاک نه څومره حیا لرله. حضرت علي صاحب نه دا روایت راخیستل شوی دی تاریخ اسلامي للحمیدي. د حمیدي ډېر مشهور هغه محدث تیر شوی دی، د حدیثو هغه هم لري، کتاب هم لري حمیدي رحمت الله علیه. د موږ په بخاري او په مسلم په د معتبرو کتابونو کې امام حمیدي نه ډېر زیات روایتونه راخیستل دي او تاریخ لیکلی. دا وایي چې حضرت علي کرم الله وجهه ویلی چې زه د الله پاک نه همیشه حیا کوم، داسې نه چې ما د هغه نه زیات ګناهونه مې ډېري او د ما د درګذر نه زیاتي. زه د دې نه ډېر ویرېږم چې داسې ګناه نه رانه ونشي چې الله پاک چې ما ته مغفرت کوي نو هغه د هغه نه لږ اوچته وي، د ما د سویې نه. داسې ساده الفاظو کې داسې دې باندې حیا لرم چې د ما ګناه به دومره ډېرې چې ما د سویې نه به ډېره اوچته وي. ځکه د ګناه اندازه د انسان په سویه باندې فرق لري چې د کومې درجې هغه دی چې زه په دې ویرېږم چې ما نه داسې ګټه ګناه کې ونشي چې بیا الله پاک مغفرت ما ته کوي نو چې ما د شان او حیثیت نه هغه ګناه ډېره پورته وي، نو دې باندې ما ته هغه راځي. یا داسې چې ما د حلم او بردباري چې کوم یو د ما د جهالت نه زیاته وي، په دې باندې ما ته حیا راځي زیاته. او دونه نقص داسې عیب راکړي، داسې عیب نه ډېر ویرېږم د الله نه حیا ساتم چې هغه عیب زه بیا پټ نشم کړی. داسې عیب راکړي چې بیا هغه زه پټ نشم کړی، ځکه چې کم از کم چې او داسې نقص راکړي نه وي چې هغه زه تلافي نشم کړی، هغه نشم کړی. ګوره دا 4 خبرې ډېرې غټې خبرې دي. یو دا چې دونه ګناه نه وي غټه چې د ما د سویې نه پورته وي، او زما جهالت دومره نه وي چې ما د حلم او بردارۍ نه زیات وي، او داسې عیب راکړي نه وي چې زه بیا پټ نشم کړی، او داسې نقص راکړي نه وي چې زه بیا څه کوم هغه بیا زه تلافي کړی شم او ختم کړی شم. دغه نه زه ډېر زیات ویرېږم. بل شی چې د په باره کې راغلی دی، زرار بن زمره الکناني په نامه باندې، دا د حضرت علي صاحب نږدې ملګری و او د ده صفات به کله کله بیانول. یو ځل حضرت معاویه رضی الله چې کله خلیفه و حضرت علي صاحب وفات شهید شو، شهادت نه بعد چې امیرالمؤمنین حضرت معاویه د ټول اسلامي امپراتورۍ امیرالمؤمنین، نو دا زرار بن زمره کناني دی ورغی، نو چې هغه پېژندلو چې د حضرت علي صاحب خاص ملګری دی او د هغه سره ډېر وخت پاتې شوی دی. نو دې زرار ته ورته ویل چې زراره د علي بن ابي طالب په باره کې ما ته څه ووایه، سره د دې چې دوی د هغې په منځ کې خو لانجې راغلي وي، جنګونه راغلي وو، هغه راغلي وو او خلکو داسې فکر وکړي چې دواړه سخت دښمنان دي او بل هغه به بیخي نه اوري. خو حضرت معاویه صاحب ورته ویلي چې ما ته صاحب بیان کړه چې علي بن ابي طالب څه قسم سړی و. نو دا زرار ورته وایي چې حضرت علي کرم الله همیشه د دنیا د خوندونو او لذتونو نه ویره لرله،
چې نه ماراګیر کی ما په خپل جال کې راونسي ما په خپل لومه کې رايسار کی دا د زرار کندي خبره ده کنانی خبره ده چې د علي صاحب د دې ډیر زیات ویریدلو چې نه د دنیا خوندونه مزه او د سبزی او د شینواله ما په خپل لومه او د خپل جال کې راګیر نه کی او مساغه من کی نو هغه چې ود خچ د دنیا د خوندونو د لذتونو نه د ویریدلو نو به د تیسره محبت و د شپې د تیارې سره محبت د تیسره د شپې د تیارې سره محبت نو د دې معنا څه ده اصلا یعنی معنا دا چې د په شپې کې ټول شپه به عبادت او تلاوت او ذکر او اذکار کول نو د دنیا د روشنۍ او سرسبزۍ او د خوږوالي د شینوالي او د غرب پر او د شیانو سره هیڅ وغه بلکې ویره به نه کوله چې نو په خپل هغه کې رايسار نه کې بجال کې او په لومه کې نو د زیات محبت چې د شپې سره به شپه زر راشي الله خپل محبوب ته ودرېږم هغه ورته وایي دا زرار ورته وایي چې زه الله پاک شاهد نسم زه الله پاک شاهد نسم چې ما به د داسې وخت کې لیدلو چې توره شپه به هیڅوک به نه و نو بس ارڅه به هغه شو نو بیا به ویلې د خپله ګیره داسې ونیوله داسې بیا کش کوله او هغه کوله بیا او داسې بیا د ځان اړولو لکه یو سړی چې مار وچیچي لکه مار چې سړی وچیچي دغسې به دې طرف او دې طرف هغه کولو او بس بار به دا خبره کوله ازمارو یا ربي ویره به ساتل چې الله داسې ده چې زه تباه شم زه هلاک شم او په ما باندې مصیبت او غم راشي او آخرت مې خراب شي دا زرار کناري وایي زه الله شاهد نسم چې داسې هره شپه به ما دا په داسې حالت کې لیدلو چې ته به ژړل او دا خپله ګیره به یې نیولې وه او دا به ویل چې الله یا الله دې نه مې وساتې داسې نه چې زه په دې مصیبتونو په دې هغه کې راګیر شم نو څه به ویلې دا زرار کنانی وایي چې بار به دا خبره کوله چې او دنیا لرې شه د مانه وتښته بل چا ته دوکه ورکه بل څوک په خپل جال کې او په خپل لومه کې راګیر که ما ته مه رانږدې کېږه دا خبره به د شپې په دې هغه کې کولو بل چا ته ورشه بیا به څه ورته ویلې او دنیا ما تا ته طلاق قطعي طلاق درکړی دی هغه طلاق چې هېڅ یو زواله پکې نشته په هغې طلاق مې طلاقه کړې د هغې وجه دا ده چې د تا عمر کم دی اصل مصیبت تا ته مې ځکه طلاق درکړی چې تا عمر ډېر کم دی نو دا مونږ حساب کړی یو خبره پکې منځ کې راغله یو سړي چې 100 کاله عمر په دنیا کې 100 کاله چې د یو سړي عمر د آخرت په نسبت هم دا کله د قیامت د ورځې په نسبت په قیامت ورځ 50,000 کاله ده نو د تا 100 کاله چې د قیامت هغه 50,000 کاله ته واړې غالبا 12 ثانیې راځي 12 سکنډ راځي او بیا چې د جنت او د دوزخ د عمر په نسبت یې واړې د بیا خو هیڅ هم نه راځي ځکه د مفسرونو یو ډېر دقیقه نقطه لیکلې ده هغه دا ده چې د قیامت اصلي نوم چې کوم یو دی چې قرآن او حدیث کې بار راغلی متى الساعه قیامت به کله او یسألونک عن الساعه تا نه د ساعت په باره کې پوښتنه کوي دا ساعت چې دی دا ساعت قیامت دا قیامت نوم ساعت دی نو مفسرونو یو ډېره باریکه نقطه لیکلې چې دې ته ولې ساعت وایي ولې ساعت ورته وایي اصل وجه یې دا ده دا د قیامت نه وروسته ژوند چې کوم یو د دوزخ او د جنت ژوند دی چې موږ ورته دایمي وایو دا دومره ډېر دی دومره زیات دی چې دا 50,000 کاله د هغې په مقابل کې جست منټ موږ او تاسو عربان کله چې وایي څوک د سپېړه شي هغه درته لحظه ما ته لږ صبر وکړه موږ خلک دا پښتانه او فارسي او دا خلک وایي چې 1 ساعت بس 1 ساعت خلک وایي 1 ساعت ماته وکړه هغه انګریزان او دا خلک چې دي نو هغوی چې کله تا نه معذرت غواړي چې ورته لږ ماته وشه زه راځم جست منټ بس درته وایي چې لږ 1 منټ هغه منټ نه یې خو یو یعنی کم وخت نو د قیامت نه وروستۍ مرحله چې کوم یو راځي د هغې ژوند دومره اوږد دی دومره ډېر دی چې دا 50,000 کاله د هغې په مقابل کې جست منټ دا شی دی نو تاسو اوس ماته وایي چې دلته چې چا 100 کاله نو چې 100 کاله یو سړي عمر ورسېږي نو بیا بیچاره په خپله پښیمانه چې کاش کې اوس مرګ راشي دا څه مصیبت دی نه جګېدلی شم نه ټېدلی شم نه کېناستلی شم نه بازدلی شم د چا سره خبرې ونه شم امسا باندې ګرځم کړوب نو چې داسې ژوند دی د هغې نه خو بیا په تنګي نو چې 100 کاله ژوند د قیامت په مقابل کې صرف 12 سکنډ او 12 ثانیې راشي نو د هغه په مقابل کې خو ظالمه چې 50,000 کاله د هغې عمر په مقابل کې یو لحظه یو منټي دا ستا د 12 منټه به بیا چی شي اوس ته وایي چې 12 سکنډه به د هغې په مقابل کې بیا چی شي نو داسې فکر وکړه چې قابل د ملاحظې نه ده
یو روایت ما اورېدلی دی وایي چې کله الله عز وجل د انسانان پیدا کړ انسانان عمر یې تعین کړی که نه پلانکې دومره عمر پلانکې دونه عمر هلته بیا هغه په اصطلاح سره هغه کې چې لیکلی شو نو چې فرښتو ولیده چې دې سړي دومره عمر دی دا یې موږ عمرونه چې دا کوم خو داسې خلک هم شته چې پیدا شي او مړ شي 10 کلن 20 کلن 10 کلن 50 کلن 100 کلن دی 100 کلن دی مړ شي نو چې ملایکو دا خبره ولیدله چې دا انسان خو دومره کم عمر لري ځکه د هغې عمر خو ډېر دی که نه پته نه لګي چې کله پیدا شي او کله به وفات کېږي د قیامت نه بس قیامت کې به ځل وفات کېږي نور به یې دلته نو چې څه وخت پیدا شوي دا پته چاته نه لګي ځکه یو روایت کې راځي وایي چې کله آدم علیه السلام پیدا شو تاسې دا روایت اور بیا سړي ته پته لګي آدم علیه السلام چې کله پیدا شو او ځمکې ته راښکته شو جنت نه نو بیا جبریل علیه السلام ورته راغی ځان سره حج ته بوتلو حج ته چې بوتله حج مراسم ټول بیا ادا کړه بیا څه ورته وایي آدم حج دې مبارک شه اولین انسان ته چې حج دی وکړي خو بیا ورته وایي چې آدمه داسې فکر ونه کړي چې اولین حاجي زه یم موږ 50,000 کاله کېږي د جبریل علیه السلام خبره ده 50,000 کاله کېږي چې دغه ځای نه موږ طواف کوو دا خبره د ذهن نه وباسئ اول عجیبه ته اول عجیب انسانانو کې ته خو موږ 50,000 کاله کېږي نو تاسو فکر وکړئ چې 50,000 کاله هغه وایي چې موږ د هغه نه د بیت الله نه موږ تاویږو نو د هغې نه نیولې بیا تر دې او بیا چې څومره وروسته دا پته نه لګي ښه د فرښتو دومره ژوند دی نو فرښتو چې د خپل ژوند ولیدلو او د دې ژوند یې ولیدلو موږ کله کله کې د خلک د ساینس کې ځینې شیان راځي دا بعضې جراثیم دي بعضې شیان دي چې د هغوی عمر 100 دقیقې یمنګ په بدن کې داخل دی بدن کې د سپین کرویات او سره کرویات او دا شیان چې دي دې کې سره کرویات چې دي دا تقریبا د فکس نه یو 100 ورځې عمر لري تقریبا د شي کېدای شي لاندې باندې کله مخکې ورسته شي سره خو یو 100 ورځې عمر لري دا صرف وظیفه دا لري چې دا اکسیجن وړي اخوانه کاربن ډای اکساید راوړي دا د تنفس وظیفه د همدې شي په لاس کې ده سپین کرویات موږ مختلف قسم دي څو قسم دي هغه صرف د بدن دفاع کوي لکه موږ پولیس او پوج بشارګان ارزه کې مړی نو دا سپین کرویات اهنه دغه شی ده دوی عمر چې کوم یو دی داسې مشته په دې سپینو کرویاتو کې موږ د بدن په دفاع کې چې کوم عسکر او پولیس لګیا دي موږ بدن ساتي دې کې داسې مشته چې 1 ثانیه عمر 1 دقیقه عمر 2 دقیقې عمر 10 دقیقې عمر 1 ساعت عمر او داسې مشته چې کلونه عمر نو دغه شی په انسانانو کې د عینن ښه خبره ده چې ځینې به کمې ځینې به زیاتي نو چې دوی خپل عمر ولیدلو چې د موږ عمرونه دومره دي نو د انسانان عمر ورته داسې ښکاره شو لکه چې سړی وایي یو یعنی د هغې په نسبت د ملایکو د ژوند په نسبت زموږ ژوند رښتیا همداسې دی لکه یو چې دا سړی یو وایي او ختم شي نو په رښتو عرض وکړي الله عز وجل ته چې یا عظیم ذاته دا شی خو چې ته پیدا کوې دا خو هیڅ عمر نه دی که نه دی به په دې کې اوس کوي څه خو مونږ خو درته ویلې الله به ملایکې ویلې چې نحن نسبح بحمدک مونږ د تا تسبیح هم کوو ستا حمد صفت هم بیانوو تا لویي هم بیانوو مونږ اطاعت هم کوو خبره ته کوې مونږ بالکل عملي کوو دا بلا دې سره پیدا کړی چې دا شی در پیدا کړه بیا دومره کم عمر نو چې 100 کاله د هغه یعنی د ملایکو عمر خو ډېر زیات دی نو د عمر په نسبت خو دا هېڅ شی هم نه دی که نه دا به اوس کوي په دې عمر کې چې پوښتنه دا وایي الله عز وجل دا سړی به د دې عمر کې څه شی وکړي اوس لکه یو سړی چې وایي یو نو په دې یو کې به دا سړی څه شی وکړي بیا الله پاک عز وجل یو خبره ورته وکړه چې ملایکو تاسو خو ډېرو خبرو نه پوهېږئ غم دا دی که نه ورته وویل چې اصل خبره دا ده چې د ده په دې وجود کې په بدن کې او په زړه کې او په ذهن او فکر کې به داسې خواهشات او داسې پلانونه او داسې مخکې مې خیال پلاونه واچوم چې دا به پرې ډېر وي د ده په زړه کې د ده په ذهن او فکر کې به داسې هغه واچوم خیالات او داسې پلانونه او داسې هغه چې دا به ورته ډېر ښکارېږي نو په رښتیا غلی شوی چې موږ نه پوهېږو دا دې باندې خو زموږ د قنداریانو خبره دې باندې موږ سر نه خلاصېږي چې اوس دا ظالم به په دې ثانیه کې کوي به شي اوس خبره دا ده د انسان دغه عمر د هغې په مقابل کې څومره خطرناک دی چې سړی دی هغه وکړي نو ځکه حضرت علي صاحب چې دا خبره کوله ای دنیا ستا عمر ډېر کم دی دغه خبره ده دا اوس نوي په ساینسي علومو کې دا خبره واچوي بیا سړي ته پته لګېږي او ستا ملګرتیا بیا څه ورته وایي ستا ملګرتیا ډېره سپکه ملګرتیا ده ډېره سپکه ده یو سړی د ډېر خراب سړي سره کښېني د ډېر خراب سړي سره کښېني
نو سپک شي ورسره. نو داسې چا سره ملګرتیا چې هغه سړی ذلیل کوي، خوروي او حقیروي، نو دا به څه ورته وایي. دنیا ته څه وایي حضرت علي کرم الله؟ یو خو دا دی چې عمر دې ډېر کم دی خپله، بله دا ده چې ستا دوستي چې کوم یو ده هغه ډېر سپک او ډېر د رضالت کار دی، ډېر سپکوالي کار دی، خباثت دی. او بل دا دی چې ته د ما په وړاندې د ما په نظر کې یو خڅري قدر ته اهمیت نه لري، یو خڅري قدر ته اهمیت نه لري. عمر دې کم دی، بدبخت دی، بدبخت دنیا عمر دې کم دی. او د تا سره ملګرتیا کول دا د ذلت او د رسوایۍ سبب ګرځي. او زما په نظر کې ته د یو خڅري قدر ته اهمیت هم نه لري. دا کوم سفر چې دا ډېر لوی دی، الله اکبر، دا کوم سفر چې را روان دی دا ډېر لوی دی. او مونږ چې کوم توخه د ځان سره اخیستې دا ډېره کمه ده. اوس هر سړی د لږ فکر وکړي چې کوم سفر باندې مونږ روان یو او کوم سفر ته ورځو، دا څومره لوی سفر دی. او د دې لپاره مونږ څه اخیستي، هغه ظاهره چې کوم دا ډېره کمه ده. او لاره چې ده ډېر وحشتناک او خطرناکه لاره ده. که قبر ګوره سړی د قبر حالت را په یاد کړي، دا خپلوان نږدې خپلوان دې په توره سوړه کې ومنډي، توره سوړه کې دې ومنډي، بیا در باندې غټې تختې واچوي. په تختې کې په تختو کې چې هغه سربنیه چې د قبر هغې کې کوم لږ سوری چې پاتې هغې کې خاوره خټه کړي، خټه ور تخته کې چې کم از کم دونه غم در نشي. بیا در باندې په منونو باندې سره پورې 3-4 متره در باندې خاور او نور هم بار کړي. نو تاسو فکر وکړئ دغه وحشت ځای څومره خطرناک دی. حضرت علي کرم الله څه وایي؟ سفر ډېر خطرناک دی، ډېر لوی دی، او لاره ډېره وحشتناکه ده، ډېره ویرونکې لاره ده. او سفر ظاهره چې کوم یو دی، توخه چې کومه ده هغه ډېره لږه ده. بس نو هغه وایي زرار نه ده. نو وایي ویلې چې کله دا خبرې ما وکړې، حضرت ماریا صاحب د سترګو د یو له اوښکې را روانې شوې، او څه کسان چې شاوخوا ناست وو د هغو ټول اوښکې را روانې شوې. حضرت ماریا وایي دې خلکو ته وایي، ځکه دا خو ورسره جوړ نه و دا نور، ورته وایي چې ګورئ تاسو چې د علي په نسبت باندې په زړه کې څه لرل، هغه دغسې شخصیت و، دغسې شان او داسې سیرت او داسې اخلاق یې درلودل. دا ګوره د هغه چا خبرې دي، هغه چا تأثر دی چې کوم یو د دنیا خلق او د ده محبان چې کوم محبان بولي، چې ځان د علي کربل دوستان محبان او مثلا سره ډېر عاشقان بولي، د هغوی ورته دته دشمن وایي، حتی لعین خبیث ورته وایي. د هغه سړي تأثر دا دی چې تاسو دا خبرې واورئ چې تاسو ته پته ولګي چې علي څوک دی، تاسو ته پته ولګي. په دې درسونو کې ما مخکې د هغه مهالک اشتر خبره ډېره کوله چې دا یو د هغه خلکو د جملې نه و چې د حضرت عثمان صاحب په قتل او په هغه کې مخکښ خلک هم سړی هم دی. نو دی یو ځل وی حضرت علي صاحب تر هغه، ځکه د حضرت علي صاحب په کسانو کې و، چارواکو کې و، یو ځل راغی چې حضرت علي صاحب په منځ باندې ولاړ دی. نو ډېر طویل منځ یې وکړی. د حضرت علي صاحب باره کې راځي چې کله په منځه ودرېدلو بیا به د دنیا او د مافیها نه خبره شو، داسې به د خپل محبوب په راز و نیاز کې داسې غرق شو لکه المجنون چې د لیلا په هغه کې هغه شوی. هغه خو انساني و مجازي و، نو حقیقي عاشقي حقیقي محبت چې چاته حاصل شي، نو تاسو فکر وکړئ چې ابد شي. یو قصه راځي ویلې چې کېدای شي تاسو اورېدلې، ویلې چې یو ځل یو سړی په مانځه ولاړ و، چې په مانځه باندې ولاړو نو په مخ کې یو سړی تېر شو، چې دا سړی تېر شو، سلام یې وګرځېد چې ورمنډې تاوې داسې وکړم، ته نه پوهېدل زه په مانځه ولاړم، ته د ما د مخې نه تېر شو. مجنون بېچاره ورته وایي چې قسم په خدای دی، قسم په خدای دی که ته ما لیدلی وې. او واقعیت خبر هم داسې و چې هغه نه و لیدلی، قسم یې صحیح ورته وکړی چې قسم په خدای که ته ما لیدلی وې. نو هغه مجنون ته پوښتنه وکړه چې اخر ته چا ته ولاړ وي او څه دې کول؟ چې ما مونځ خو د الله پاک سره خبرې کول دي. ډېر بدبخته سړی، ډېر کم عقل، ته د الله د حقیقي محبوب سره ولاړې خبرې دې کولې او زه دې ولیدم. قسم په خدای چې زه د لیلا په محبت کې دغسې یم چې که قسم په خدای که ته مې لیدلی وې. نو موږ هغه ما درته وایي چې د حضرت علي صاحب سره څوک چې محبت دعوه کوي او ځان عاشقان د علي بولي، چې موږ خو محبان یو، دا نور چې د دشمنان دي، هغه قسم په خدای که هغوی محبت لري ورسره، قسم په خدای ما درته مخکې وکړي چې هغوی محبت لري بلکې دشمني ورسره لري.
نو دا سړی د همغو د جملې نه و چې څوک ځان ته ډېر زیات محبوب ویلې او د همده په خاطر چې د محبت د دعوې په خاطر حضرت عثمان صاحب شهید کړ. دا داسې خلک وو. دی خپله وایي چې زه لاړم حضرت علي صاحب ته ورته چې ګوره په مانځه ولاړ دی او اوږد مونځ یې وکړ. وایي چې مانځه نه راخلاص شو نو ما یې ورته ویلې ما ته خو پته وه چې حضرت علي صاحب څونه غلی. ما ورته چې امیر المؤمنین د ورځې هغو نه کار چې سهار نه شروع شي تر ماښام ناوخته پورې ټوله ورځ په کار کې مصروف یم. دا ټوله ورځ دې ټوله بیداره ده او بیا روژې هم نشي او شپه دې بیا په ټوله په دغسې په داسې هغه کې تېرېږي په بیدارۍ کې تېرېږي او په تکلیف کې تېرېږي چې ټوله شپه ته لمونځ کوي. ورځ دې په هغه شان ده او شپه دې په دې شاني. نو آخر خو دا څنګه کېدای شي دا ګزاره به د څنګه کېدای شي. نو حضرت علي کرم الله ما ته ویلې دا ملک اشتر وایي چې د آخرت سفر ډېر اوږد دی او دا په تیشي ختمیږي او په تیشي ښه کېږي د شپې په عبادت باندې. ور څومره بهترینه خبره کړې. دا د آخرت سفر ډېر اوږد دی ډېر لوی دی او ډېر خطرناک دی. لاره ډېره خطري ده وحشتي ده او سفر ډېر اوږد دی او دا په تیشي ختمیږي او په تیشي باندې هغه کېږي. دا صرف د شپې په عبادت باندې چې شپې سړی عبادت کوي دا لاره په دې ختمیږي. د شپې چې سړی ځي په سفر نه پوهېږي. د ورځې سړی پوهېږي ځکه هلته ورته معلومېږي خو د شپې په سفر باندې سړی راګاړي بس پته نه لګي او هغه ځای ته رسېدلی شپې. نو دا د شپې په عبادت باندې به دا سفر ختمېږي. دا نه کېدای شي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا څومره غټه خبره ده. نو حضرت علي صاحب به خلکو ته کله کله خبرې کولې او خلکو ته به د آخرت ترغیب کول. څه به ورته ویلې د الله نه ویرېږئ د الله نه ویرېږئ. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې تاسو څه وایئ هغه اوري. ګورې ته وایي د الله نه ویرېږئ ځکه تاسو چې څم د خولې نه وباسئ الله پاک هغه اوري او د کوم شی چې تاسو پټوئ هغه پې پوهېږي. چې څه وایئ هغه اوري او چې څه پټوئ هغې باندې هغه پوهېږي هغه په علم لري. نو د مرګ تیاري وکئ ځکه چې د مرګ نه د فرار لاره نشته دی چې هر ځای کې تېنه پټ شئ هر ځای کې تېنه وتښتئ. ولو کنتم فی بروج مشیده قرآن عظیم شان کې راځي که نه 5 سپاره کې سوره نساء کې د آیات دی. که تاسو په کلکو بینکرونو کې ننوځئ او کلک هغه ولو کنتم فی بروج مشیده که تاسو په داسې برجونو او داسې تعمیرونو کې ډېر قوي او ډېر تاسو په خپل هغه جوړ کړي چې ډېره قوي شی نور نشته په هغه شي کې ننوځئ نو مرګ به راځي مرګ درته په هر صورت راځي. ولو کنتم فی بروج مشیده چې کوم خط څومره محفوظ ځای کې ننوځې نو بیا به مرګ ته راځي مرګ به دې روباسي. ملک الموت په مقابل کې هېڅ شی هم نشي خنډ کېدی هغه به د سوري نه روباسي. نو خلکو ته به همدا ویلې چې ګوره ډېر زیات ساتئ ځکه چې د الله پاک په ټولو هغه شیانو باندې پوهېږي چې تاسو یې پټوئ او ټول هغه شیان چې دا تاسو خولې نه وځي هغه کوي او د مرګ نه ویرېږئ ځکه دا مرګ د تاسو سره مخامخ کېدونکی دی او د لارې هېڅ د تېښتې لاره تېر نشته. چې تېښتې لاره نشته نو بیا کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کوئ چې بس هغې نه د تېښتې لاره درته نه. بله خبره دا ده حضرت علي صاحب په باره کې راځي چې الله پاک ده ته داسې درجه ورته کړې دي مستجاب الدعواتو. الله پاک به دعا کوي. موږ په دې هغه کې په صحابه کرامو کې ډېر کسان داسې تېر شوي چې مستجاب الدعوات دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور حضرت رقیه رضی الله عنها مبارک صحیح هغه دا دی چې دا مستجاب الدعوات دې هم الله پاک دعاګانې کولې قبلولې. د حضرت سعد بن ابي وقاص اشرو مبشرو د جملې نه ده د باره کې ټول کتابونه دا لیکل دا مستجاب الدعوات چې کله به دعا وکړه بس الله پاک قبولول. د حضرت علي صاحب باره کې راځي چې دا مستجاب الدعوات. البدايه والنهايه دی ما علامه ابن کثیر رحمه الله مشهور کتاب دی مستند کتاب دی. د واقع راخسته ده چې یو ځل یو سړی حضرت علي کرم الله وجهه ته راغی او دروغ حدیث ورته بیان کړي. ما درته ویلې چې د کله چې د صحابه کرام په منځ کې د اختلاف خبره راغله له یو طرف پورې بل طرف پورې نو ډېر خلک په دې منځ کې پیدا شو. هغه صحابه نه وو بلکې سړی وایي که مسلمان هم نه و سړی وایي په ظاهر کې مسلمان ډېر زیات احادیث یې د ځانه جوړ کړه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بس دا به ویلې نو خلک وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویلې خو حدیث به نو د یو سړی راغی حضرت علي کرم الله وجهه ته البدايه والنهايه ګوره دا خبره راخسته نو ورته ویلې چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم ظاهري او باطني وغه سړی د خلکو به دروغ به پېژندو. ما درته وایي
ومن يتق الله يجعل له فرقانا. څوک چې د الله تقوا اختیار کړي الله پاک هغه ته یو ملکه ورکوي، یو هغه ورکوي، هغې باندې حق و باطل پېژني، رښتیا او غلط به پېژني، ګټه او تاوان پېژني او دروغ او رښتیا پېژني. نو صحابه کرامو ته الله پاک دغه کړی. بل ځای کې هم درته اتقوا فراست المؤمن، رسول الله صلی حدیث ته اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. تاسو د مؤمن د فراست او د زیرکتیا نه ویرېږئ، ځکه هغه د الله په نور باندې هغه کوي. اتقوا فراست المؤمن، د مؤمن د فراست نه ویرېږئ. دغه هغه څوک چې ایمان نه لري مسلمان به یې، نوم به مسلمان یې، کلمې به وایي، منځونه به کوي، خو مؤمن به نه یي، ایمان به په الله او په رسول او په آخرت نه یي. نو هغه نه ویره مه کوئ، د حقیقي مؤمن نه ویره وساتئ، ځکه هغه د الله په نور باندې لیدل کوي. ځکه ومن یتق الله یجعل له مخرجا. نو الله پاک به ته ومن یتق الله یجعل له فرقانا، دته به فرقان ملکه ورکړي، د فرقان صفت به ورکړي، حق او باطل به بېلوي، رښتیا او دروغ به بېلوي، تاوان او ګټه به بېلوي، هر شي باندې به پوهېږي لرې لرو شیان باندې. نو حضرت علي صاحب مستجاب الدعوات، نو ده چې دا حدیث بیان کړي دروغ حدیث د سړي، نو حضرت علي ورته چې دا خو دروغ دی، دا خو د سره حدیث نه دی. هغه په دې ظاهري علم کې دومره قوي و او باطني الله پاک د فرقان ملکه ورکړې وه چې دا څنګه ور پوه شو دا غلط دی. ورته ویل چې سړي ته ورته ویل چې دا دروغ دی، دا د سره حدیث دی نه چې دا تا کوم شی بیان کړي. سړي ویل چې بالکل دی. نو هغه ورته ویل چې ګوره که چېرته ته دروغ وایې، که ته چېرته دروغجن یې، نو زه تا ته وایم چې الله پاک دې هلاک، الله پاک دې تباه کړه، زه تا ته بددعا کوم. هغه ویل بالکل یې وکړه، دا بالکل یعنی دا سړی دومره په دې خپله خبره کلک و چې بالکل دا صحیح دی. همداسې خلک شته که نه همداسې وایي، خو د مستجاب دعوات سره خو نه دي مخامخ شوي که نه، ځکه خو دا دروغ لیکي. کاش کې همدغه محبان د حضرت علي صاحب د حضرت علي صاحب سره یو ځل مخامخ شوی چې پته ورته لګېدله چې موږ څوک یو، موږ د کومې درجې خاوند، په قیامت کې به دا خلک ورسره مخامخ شي. حضرت علي صاحب ته نه مخ ګرځوي چې خبیثانو تاسو په دنیا کې مانه چیه جوړ کړی او څه راپسې څه تورونه مې راپسې راتړل. نو ده ویلې، سړي ویل چې بالکل دا خبره چې زه کوم همداسې ده، بالکل دا داسې معلومیږي چې دا حدیث به د حضرت علي صاحب په شان کې د سړي جوړ کړی و. دا خبره ده، ما د دې خبرې نه ماته داسې پته ولګېده چې دا به داسې شی و، داسې حدیث به و. حدیث خو ورته نه شو ویلی، خو دروغ به داسې و چې حضرت علي صاحب په شان کې به د خبره کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په شان کې داسې یو خبره کړې ده. هغه ورته دا دروغ ده بالکل، ځکه افراط او تفریط هغه پېژندلو، هغه سره د فرقان ملکه وه. نو ورته ته دروغ وایې، هغه ویل چې بالکل رښتیا وایي. حضرت علي صاحب ورته وایي ګوره که به دا خپله خبره کلک وي ته چې دا صحیح ده، زه به تا ته بددعایي وکړم. هغه چې بالکل یې وکړه، چې څنګه بددعایي ورته وکړه، الله پاک مغزیه په ځای ړوند کړي، هېڅ هغه شولو. نو پته ورته ولګېده چې دا خبره چیه ده. دغه شی یعنې دا د حضرت علي کرم الله وجهه هغه سیرت او اخلاق او هغه چې موږ په مختصر شکل باندې بیان کړه. انشاءالله په بل درس کې به، ځکه ما داسې فکر کولو چې کیدای شي د دا سیرت او هغه په نیم درس شي، هغه اجتهادات به وي. نو د اجتهاداتو دپاره هغه موږ ته ډېر مهم دي هغه مسایل، لکه ضرور ځکه دی چې موږ تاسو لږ سر په اخلاص ذهن ورسېږي چې حضرت علي صاحب درجه او مقام په علم کې څومره اوچت او څومره غټ مجتهد او څه قسم څومره باریک نقاط د شریعت د اصولو نه راخستي او ماخذ اصلي چې موږ د شریعت دی هغې حضرت علي صاحب څومره دقیق استنباط کړی دی. نو الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د صحابه کرامو سره موږ محبت وساتو، مینه ورسره وساتو، د هغوی په نقش قدم باندې لاړ شو. یقینا د صحابه کرامو په نقش قدم باندې تګ د دنیا او د آخرت کامیابي او سرفرازي او سخري ده. الله پاک دې موږ ټولو ته مناسب کړي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.